for your recent coverage. Hope you're doing well and great, and hope you're having a great time. Once again, welcome back to Hope English Academy. سلامونه نیک هیله احترامات مو ومنئ ملګرو. هیله ده چې روغ رمټ خوښ خوشحاله او پر انرژي بیاستئ. ملګرو په نن ورځې درس کې موږ تاسو یو بل سټپ اخلو چې انګلیش لینګویج ده. په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو یو بل قدم اخلو د انګلیسي ژبې د زده کړې د پرمختګ لپاره چې دا به وي بګنر ټو کلاس. لکه څنګه چې موږ تاسو په هوپ انګلیش اکیډمي کې د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره یو منظم سیستم روان کړی دی. موږ تاسو په زیرو کلاس کې پر ابتدایي درسونو باندې د انګلیسي ژبې وغږېدلو چې حروف یې څه ول، کوم اوازونه یې درلودل او دغه خپل حروف په څو ډوله باندې تقسیم شوي ول، په دې باندې وغږېدلو. بل سټپ مو اخیستلو بګنر کلاس ته. په بګنر کلاس کې موږ تاسو د انګلیسي ژبې پر املا باندې خبرې اترې وکړلې چې موږ تاسو څنګه کولی شو یوه کلمه جوړه کړو، څنګه کولی شو چې دغه کلمه ولیکو. پر دې باندې موږ تاسو خبرې اترې وکړلې، یعنې څنګه موږ تاسو حروف راجبه کولی شو د یوې کلمې لپاره. او بیا موږ تاسو په بګنر 1 کلاس کې د انګلیش فارورډز اف سپیچ په اړه باندې خبرې اترې وکړلې چې دا څومره خبرې موږ تاسو کوو، دا خبرې زموږ ستاسو تقسیم کېږي، ویشل کېږي. هره کلمه یې ځان ته نوم لري چې ځینې کلمې صفات وي، ځینې کلمې فعلونه وي، ځینې کلمې نوم وي، ځینې کلمې ضمیرونه وي. د هغه په هکله باندې موږ تاسو په بګنر 1 کلاس کې وغږېدلو. نو له نن ورځې څخه به موږ تاسو بګنر 2 کلاس شروع کوو. فارورډز اف سپیچ مکمل موږ تاسو ختم کړلو، نوی کلاس به موږ تاسو شروع کوو چې انشاءالله د دغه کلاس شروع به له جملې څخه وي چې موږ تاسو څنګه کولی شو جمله جوړه کړو. راځئ له جملې څخه یې شروع وکړو. نو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. زموږ تاسو د سنټنس تعریف ته له سنټنس څخه موږ تاسو درس شروع کوو. جمله وایو چې جمله څه ته ویل کېږي. ډیفینیشن یې داسې دی: A sentence is a group of words that expresses a complete thought. صحیح شو؟ یعنې جمله یوه مجموعه ده د کلمو کوم چې څرګندوي یا ښکاره کوي یا وړاندې کوي یو مکمل پیغام یا یو مکمل فکر چې موږ تاسو ورباندې پوه شو، دې ته جمله ویل کېږي. نور ته یې راځو. وروسته په پښتو کې هم د جملې تعریف او شرایط ته لیکم. صحیح شو؟ راګرځو نوټ ته نوټ وایو. It typically contains a subject and a predicate, and it starts with a capital letter and ends with a punctuation mark like a period, question mark, or exclamation point. صحیح شو؟ دا یې نوټ دی. راځو چې موږ تاسو په پښتو کې همدغه وایو. انګلیسي کې شارټکټ تعریف او پښتو کې لغونیوت تعریف په دې خاطر چې ورباندې پوه شئ. جمله یو بشپړه وینا ده چې یو فکر، خبره یا مطلب څرګندوي، ښکاره کوي. جمله لږ تر لږه یو فاعل او یو فعل ته ضرورت لري، یعنې دا دواړه باید چې وي. او کله نه کله مفعول، صفت، قید یا نور مکملونه هم ورسره وي. نور ته راځو. دا معمولا یو فاعل او یو مسند یعنې خبره لري جمله. صحیح شو؟ او دا د لوی یعنې کیپیټل توري څخه پیلیږي، یعنې اول شروع یې په کیپیټل لیټر باندې وي او د نښان سره پای ته رسیږي، لکه ټکی، پوښتنلیک یا حیرانوونکی نښان. راځو دې ته ملګرو چې د جملې اساسي او اصلي برخې یا شرایط. صحیح شو؟ سبجکټ او پریډیکیټ دی. دا هغه شرایط دی چې په یوه جمله کې دا حتما باید دا دواړه وي. صحیح شو؟ باید له هغه نه موږ تاسو جمله ورته ویلی شو، یا یې دا هغه اصلي او اساسي برخې دي، سبجکټ او پریډیکیټ. راځو اول دا پېژنو چې سبجکټ څه ته ویل کېږي. هغه څوک یا شی چې د جملې خبرې پرې کېږي یا عمل ترسره کوي. صحیح شو؟ سبجکټ هغه څوک یا شی چې د جملې خبرې پرې کېږي یا په خپله باندې عمل ترسره کوي. صحیح شو؟ دې ته ویل کېږي سبجکټ. موږ تاسې په پښتو کې ورته وایو، په فارسي کې فاعل. د یو کار فاعل، د یو کار هغه کس چې هغه کار انجاموونکی واوسي یا انجاموونکی د یو کار. اصلي لامل د هر کار فاعل وي،
یعنی هغه څوک چې یو کار کوي دې ته ویل کېږي سبجیکټ. بیا هم په جملو کې درته ښیم، خو یو مثال به دغسې درکړم. مثلا زه اوس تاسو ته درس درکوم، د دې درس ورکولو سبجیکټ زه یم، ځکه چې زه تاسو ته درس درکوم. نو دلته سبجیکټ زه سوم. صحیح شو؟ که تاسو مثلا ووایاست چې ما اوس تاسو ته غوږ نیولی، نو دلته سبجیکټ تاسو شولی، ځکه چې دا ټول کار تاسو کوئ، د دې اصلي کار لامل تاسو یاست، په دې خاطر فاعل ورته ویل کېږي. راځو خیر په جملو کې هم درته وایم، پریډیکیټ ته راځو چې پریډیکیټ څه ته ویل کېږي. ګوره پریډیکیټ په څو ډوله موږ تاسو ویلی شو چې خبره، فعل یا نور معلومات. صحیح شو؟ مثلا یو کار کوي فاعل او ورسره پلس نور معلومات، دا مطلب لکه بعد له سبجیکټ نه هر شی چې راځي هغه ته ویل کېږي پریډیکیټ. هغه برخه چې د سبجیکټ په اړه څه وایي، یعنی فعل او نور تفصیلات ورکوي، دې ته ویل کېږي پریډیکیټ. نو دغه دواړه فاعل او فعل د دواړه په جمله کې ډېر مهم دي. صحیح شو؟ چې جمله دغه دواړه ولري، هغه ته موږ تاسو ویلی شو جمله، البته چې پیغام یې صحیح وي. صحیح شو؟ موږ تاسو ورباندې وپوهېږو چې فلانکی څه وایي، یا موږ تاسو څه وایو د نورو خلکو لپاره. دغه جمله ده چې مطلب هغه پیغام یې صحیح وي، نه غلط وي، بیا موږ تاسو ورته ویلی شو جمله چې سبجیکټ هم ولري پریډیکیټ هم ولري. راځئ یو جمله درته وایم، زه مکتب ته ځم، دا په پښتو کې موږ تاسو وایو. اوس دلته سبجیکټ پکې زه دی، ځکه چې مکتب ته تګ زه پخپله کوم. صحیح شو؟ نو د دې کار فاعل زه پخپله یم، سبجیکټ زه شوم، پریډیکیټ چې شی دی مکتب ته ځم. په دې کې اوس مثلا دا مکتب چې دی نوم دی، ځم تګ دا ورب دی. صحیح شو؟ یعنی ورب یا موږ تاسو قید ویلی شو، یا نور څه وروسته چې له سبجیکټ نه وي، هغه ټولو ته ویل کېږي پریډیکیټ. په انګلیسي کې موږ تاسو ته جمله درکړم، ویلی شو I go to school. I سبجیکټ او ورپسې نور پریډیکیټ. دا یو بل مثال ته هم غوږ ونیسئ، نور مو انشاءالله چې سر به مو ورباندې خلاص شوی وي، هیله مند یو. او که مو نه وي سر ورباندې خلاص شوی، نو الله پاک مو سرونه در خلاص کړه، ځکه چې دومره وضاحتي تشریح او دومره وضاحتي درس فکر نه کوم چې بل څوک تاسو ته ووایي. بیا هم که چېرته په کوم ځای کې درته سوال پیدا کېدلو، کولی شي په کمنټ سیکشن کې موږ ته کمنټ ولیکئ، موږ به انشاءالله حتما درته ځوابو. یو بل مثال ته راګرځو، علي کتاب لولي. په دې کې په دې جمله کې اوس سبجیکټ چې شی دی، پریډیکیټ چې شی دی، تاسو راته ووایاست. آفرین، علي سبجیکټ شو، کتاب لولي پریډیکیټ دی. په انګلیسي کې وایو Ali reads a book. دا اس دلته چې خولې ده پریزنټ سمپل ټینس دی. صحیح شو؟ چې بیا وروسته ورباندې غږېږو، خیر جملې ته به راشو. Ali reads a book. علي کتاب لولي. علي سبجیکټ شو، ورپسې باقي مانده کومه جمله چې دی دې ته ویل کېږي پریډیکیټ. نو دا و د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به انشاءالله د جملې پر برخو باندې خبرې اترې کوو، چې څو ډوله جملې لرو، په ډولونو باندې به خبرې اترې کوو. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ ناصر شه.